د لسو کسو کار مې په یو ورځ یوازې وکړ تصویر د زلزله کې د کوټې نه لاندې ګیر شو یو یار زما د ډېر صبر اخر هم پښیمان کړ یو مار د یوې لویې قافلې نه لاندې ګیر شو یاره دا تصویر والا بیا ووایه د لسو کسو کار مې په یو ورځ یوازې وکړ تصویر د زلزله کې د کوټې نه لاندې ګیر شو بلا ډېرې مودې تېرې شوې خو اوس هم لا پرته وي دوایي زما بالښته د مینو چې څه نښې نښانې وي هغه ټول څیزونه وي زما بالښته واده ور یاده ده رادرومي خو خبره نه ده هغه سینګار کوي لګیا ده او زه ساه ورکوم ټول پتنګان هم سوځېدلي دي د شمعې خوا کې او شمعه هم لکه زما ده او زه ساه ورکوم ستا رومال او ستا بنګړي ورته پراته وي مسلسل وي خوشبويي زما بالښته بلا ډېرې مودې تېرې شوې خو اوس هم لا پرته وي دوایي زما بالښته د مینو چې څه نښې نښانې وي هغه ټول څیزونه وي زما بالښته هغه چې ته یې د مودو د دیدن تږی ګرځې هغه که لپه کې اوبه درکړي نو څه دی خیال دی ځکه خوږو درله تراخه درکړل خو زوړ دستور دی خو چې تراخه درله خواږه درکړي نو څه دی خیال دی سلامونه نیکې هیلې او احترامات محبتونه او خصاتونه ومنئ خپرونه ده ستاسو خپله غزل زار او زه یم غازي نادان قدرمنو نن هم یو داسې خپرونه راوړې ده چې ستاسو به ډېره زیاته خوښه شي اتحاد پرواز تاسو ټول پیژنئ زموږ ډېر ښه ملګری دی او ډېر ښه شاعري کوي په دغه لږه موده کې د ټولو پښتنو ډېره زیاته مینه ورکړه د هغې د کلام زور داسې و چې خلک یې دې ته مایله کړه چې د ده دا کلامونه خوښ کړي خو نن دلته یو زمونږ سره داسې یو زمونږ دپاره د خفګان خبر هم دی او د څه ملګري دي چې د هغې دپاره به د خوشحالۍ خبري هغه دغه دی چې پرواز صاحب په لږو ورځو کې قطر ته په ویزټ باندې روان دی نو موږ به ورپسې ډېر زیات خفه یو خو د قطر چې کم ملګري دي نو هغې دغه سړی درله درلیږو مینه وله ورکوي وی نازوئ څنګه چې دلته د پښتنو ونازو نو دی پسې اوس ستاسو لمبر دی پرواز صاحب به انشاءالله ډېر زر دغه لسته ورځو کې قطر ته ځي په ویزټ باندې ولته به بیا تاسو سره پرواز صاحب موږ خو بس خوشحاله هم شو خفه هم شو چې ته رانه روانې څه احساسات دي او څه به ویل غواړې او کلامونه به مو نه ډېره مننه غازي قدرمن شي او بس دا خو د دې پښتنو مینه ده چې دومره درنښت او دومره عزت یې موږ ته راکړی دی او راکوي نو ډېر خوشحالېږو او بس ملګري خو تاسو خبره کړل زه به هم ورته ووایم چې انشاءالله چې ژوند نو ملاقات پکېږي اراده مو ده انشاءالله چې بهرحال شعرونه الوداعي پروګرام هم دی بالکل نو څه کلامونه به ور ډېره مزه به وکړي انشاءالله چې ژوند بیا به راځو انشاءالله شعرونه وایم غازي دغه شعرونه چې که ټول اختیار د ژوندانه درکړي نو څه دی خیال دی هسې که تاله سړی زړه درکړي نو څه دی خیال دی هغه چې ته یې د مودو د دیدن تږی ګرځې هغه که لپه کې اوبه درکړي نو څه دی خیال دی ځکه خوږو درله تراخه درکړل خو زوړ دستور دی خو چې تراخه درله خواږه درکړي نو څه دی خیال دی مزدوره دی وخت کې دا خلک چې د لوږې نه مري که یو سړی راشي اوړه درکړي نو څه دی خیال دی پروازه چا پسې چې ته ټوله شپه چغې وهې که یو دم راشي او یو څه درکړي نو څه دی خیال دی ډېر زبردست ارشاد اوس هم د یو چا د لاس رومال ساتو دا وګوره دومره ګوره موږ د خلکو خیال ساتو دا وګوره دا د ځوانۍ د وخت مات منګي کودري دي موږ څیزونه دغسې سنبال ساتو دا وګوره موږ به ټول عمر د حالاتو غلامي کوو ورونه یو خو خپل منځ کې دیوال ساتو دا وګوره خلک د پیسو په خوند کې ورکتي وخت مغه دی موږ خو له هغه بیره او ټال ساتو دا وګوره دا چې هر تصویر نه د رنګونه بهېدلي دي سترګو کې لا هغه به شکال ساتو دا وګوره جنو ته یې پرواز خو سم کمزوری شوی دی موږ هم لکه سترګو کې کمال ساتو دا وګوره او دغه یو دو ټپې غازي یو چاته ډالۍ کومه امید دی چې اوري به یې په دریابو رانه پناه یې د بېوسۍ غږ به مې څوک در رسوي نه خو جانانه راشه چې پخلا شو د دنیا 2 ورځې ژوندون دی او تېر به شي تا ښکل کړي و ځونډي زما بالښته
راختلې دي میږي زما بالښت ته هاي 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 ستا رومال او ستا بنګړي ورته پراته وي مسلسل وي خوشبويي زما بالښت ته هاي 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 بلا ډېرې مودې تېرې شوې خو اوس هم لا پرته وي دوایي زما بالښت ته هاي 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 د مینو چې څه نښې نښانې وي هغه ټول څیزونه وي زما بالښت ته ډېر ښه یار ستا خوشبو پسې د شاتو د مچیو یو غوبل وي سبایي زما بالښت ته هغه یو تصویر د خدای خبر چې نور به څو کلونه تېروي زما بالښت زما اوښ غلام د کړي وي پروازه په سحر کې کشمالي زما بالښت ته ډېر ښه یار دا ترخه او بې کماله دوایي ما خوړلې څو کاله دوایي ډلې ډلې میږي مړه دي په کمره کې را پرېوتي له دیواله دوایي د دې ښار حکیم سړي سړي ته ګوري چاله زهر ورکي او چاله دوایي په مینو د نشې پابندي نشته په بیمار خو وي حلاله دوایي یو سړی ورو ورو غږېږي ښکلې ستایي یو سړی راکوي ماله دوایي راغلي ستا د یاد بلا ده او زه ساه ورکوم شپه د نرۍ نرۍ هوا ده او زه ساه ورکوم واده ور یاده ده رادرومي خو خبره نه ده هغه سینګار کوي لګیا ده او زه ساه ورکوم ټول پتنګان هم سوځېدلي دي د شمې خوا کې او شمه هم لکه زما ده او زه ساه ورکوم یو څوک بچوله د یو څو ورځو روټۍ راکوي سا عجیبه غوندې سودا ده او زه ساه ورکوم ما ځنکدن کې سر راپورته که دا شور د څه دی چا ویل دا د هغې ورا ده او زه ساه ورکوم پروازه دا منظر که چا ولید ځان به مړ کړي ماشومه لور مې په خندا ده او زه ساه ورکوم مزدور د بچو غم کې د بنګلې نه لاندې ګیر شو یو لا شو او د خپلې جنازې نه لاندې ګیر شو د لسو کسو کار مې په یو ورځ یوازې وکړ تصویر د زلزله کې د کوټې نه لاندې ګیر شو یو یار زما د ډېر صبر اخرم په خیمان کړ یو مار د یوې لویې قافلې نه لاندې ګیر شو یاره دا تصویر ولګ وو یار د لسو کسو کار مې په یو ورځ یوازې وکړ تصویر د زلزله کې د کوټې نه لاندې ګیر شو یو یار زما د ډېر صبر اخرم په خیمان کړ یو مار د یوې لویې قافلې نه لاندې ګیر شو دمونه د مارانو به ختل په انسانانو یو خار د مداري د اجازې نه لاندې ګیر شو پروازه ځنې ځنې هوښیاران راته رایاد شول په سیند کې یو ماهي د خپلې خولې نه لاندې ګیر شو آینه کې خپل بشر په کاڼو ولم اوس د خپلې کوڅې ور په کاڼو ولم اوس تر دومره حده خوښ یم یوازې د خپل سوري هم د سر په کاڼو ولم د خو ستا له خوا هوا هم بنده کړي غر ته ژاړم او غر په کاڼو ولم چېرته خدای نه منکر شوی یم ښکاري په خوبونو کې سره زر په کاڼو ولم د اودو مارغانو تل سر ته خطره وي ونې بوټي زه اکثر په کاڼو ولم یو مې خوري او بل مې تل په اوږو بار وي ستا تصویر او خپل صادر په کاڼو ولم د وصال په شپه یې څومره زر سبا که چې راوخېږي نو لمر په کاڼو ولم نن پرې بله تجربه کوم پروازه نن زمانه مرور په کاڼو ولم ډېره زیاته شکریه قدرمنو ملګرو فلحال هم د اتحاد پرواز صاحب سره دغه یو کوشش وکړو اخیری پروګرام د خدای پاک دی وکړي چې اخیری نه بار بار به کوو خو چونکې دی پکې لږ سفر لري قطر ته او انشاءالله تعالی بیا به هم دغه کینو دغه ناستي به ورسره کېږي او ټولو د قطر مسافر ملګرو ته خواست دی چې به یې سړی ونازوي نو آباد او ښاد او بریالي اوسئ